الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان معززو
مشرانو کشرانو حاضرینو سامعینو رب کائنات سورة حشر کی وم نمبر آیت کریمہ کی فرمائی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا کم شی چې تاسو ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي کم دین او وحی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته راوړي دا او ونسی باغی باندې منګولې ولګوي هغې باندې عمل وکړي وما نهاكم عنه فانتهوا کم کار نه چې تاسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منې کوي د هغې نه ځان منع کړي هغه به نه کوئ ورونو زموږ او ستاسې د دین اساسی مراجع او مصادر دا دوه شیزونه دي د ټول امت مسلمه د اول نه د دې وخته پورې ټول فقهاء کرام ټول ائمه کرام په دې متفق دي چې اساسي دوه مرجع او مصادر دي چې یو ته کتاب الله ویل شي قرآن عظیم الشان دوهم ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ویل یو شی چې جایز کیږي موږ ته دین ویو چې دا دین دی په دې کې اجر دی په دې کې ثواب دی موږ به دې دوه شیزونو کې ګورو یو قرآن عظیم الشان کې به ګورو بیا به د نبی علیه الصلاة والسلام احادیثو کې ګورو نو کومه مسله کوم عمل چې قرآن کې او د نبی علیه الصلاة والسلام په صحیح احادیثو کې ثابت شي هغې ته دین ویلی شي هغه باندې عمل کول لازم دي هغې کې اجر دی او ثواب دی موبایل بند کړئ الله مو کوم شي کې یا یو مسله کې چې د چا اختلاف پیدا شي اختلاف به په څه باندې ختمیږي د امت مسلمان په دې اتفاق دی چې دا به په قرآن و سنت باندې ختمیږي مسله په قرآن و حدیث کې ګورو نو چې کله ثابته شوه بیا به پرې عمل کوو چې پکې نه وه بیا به نه مسله ختمه زما معزز ورونو کتاب و سنت دا اساسی مراجع و مصادر دي موږ مونږ کول دین دی دا کوم نه چې راغلي دي قرآن کې وایي اقیموا الصلاة زکات ورکول دا واجب او فرض دي چا باندې چې فرض شي کوم نه چې راغلي دي قرآن کې راغلي دي چې وآتوا الزکاة زکات ورکړئ بجماعت من فرض دی جمع سره من فرض دی کوم آیات کې راغلي دي ورکعوا مع الراکعین تاسو د رکوع کوونکو سره رکوع قرآن کې ثبوت شته شرک کول ظلم دی ناروا ده نه وکړو دا ممنوع دی حرام دی چې چا چې شرک وکړ تباه او برباد دی لقمان حکیم سے خپل زوی ته وایي یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم او بچیا رب سره شریک پیدا نکړي شرک کول دا عظیم جرم سید الکونین سید الاولین والآخرین
حبیبنا و حبیب رب العالمین ترب کائنات فرمائی لئن اشرکت لیحبطن عملک. او نبی، او دا اللہ حبیبا، او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کچیر تا شریک پیدا کړ رب سره او شرک دی وکړو نو ستا کړه عمل به ټول تباہ او برباد شي. دا چا ته وایي؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو یو کار چې منع کېږي دین به منع کوي چې نه به کوي. موږ وایو دا حرام دی، په قرآن او سنت کې به دا هغې څه دي. موږ وایو د اسلام 5 بنا دي. دا 5 بناونه کوم ځای کې راغلي؟ دا یو عالم لیکلي دي یا یو مناسب لیکلي دي یا د شعر و شعرونو په یو کتاب کې راغلي دي، یو شاعر لیکلي دي، یو صحافي، یو اخبارنویس وینا ده، که دا یو وزیر اعظم وینا ده، یو د وزیر صاحب رئیس دولت او د امیر صاحب وینا ده. د اسلام 5 بنا دي. دا کوم دی چې د دې ثبوت دی؟ بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله. اسلام د 5 شیزونو نه جوړ دی، هغې باندې بنا دی. څو دي بنا د اسلام؟ 5. حدیث دی د بخاري او مسلم شریف. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. یو شهادت کول، بل دا کول چې محمد علیه السلام د الله رسول، و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، منز کول، زکات ورکول، و حج البیت و صوم رمضان، حج کول او د رمضان روزه نیول. دا چې شی ورونو دا د اسلام 5 بنا دي. دا چا ویلي دي؟ دا د کوم امیر وینا ده که د وزیر یا د وزیر اعظم وینا ده یا د عالم وینا ده؟ دا چا ده؟ جناب محمد رسول الله. وما آتاكم الرسول فخذوه. پیغمبر علیہ السلام چې چی شی تاسو ته راوړي عمل پرې وکړئ، کوم شی نه تاسو منع کوئ نه به کوئ. ګیره پرېښودل دین دی، په دې کې اجر دی. دا چا ویلي؟ دا د چا وینا ده؟ دا د سید الاولین والآخرین. وعفو اللحا، ګیرې پرېږدئ. وفروا اللحا، ګیرې پراخه کړئ، غټې کړئ، ګیرې کې غرض مه لره، پرېږدئ چې په خپل اندازه باندې غټې شي. سب سیده کول دین دی، په دې کې اجر دی. دا چا ویلي دي؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. استووا سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من تمام الصلاة. صفونه سیده کړئ، صفونه برابر کړئ، یو بل سره نږدې نږدې ودرېږئ. د صفونو سیده کول دا د مونځ پوره کېدلو نه دي. هله مونځ پوره کېږي چې صفونه سیده شي. دا دین دی ورونو. دا به په څه کې؟ دا په قرآن سنت. نو نبی علیہ السلام ته الله وایي، الله موږ ته په خپل معزز کتاب کې فرمایي چې چې شی تاسو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوړي هغې باندې عمل وکړئ. کوم شي نه تاسو منع کړي هغې نه به ځان وساتئ، هغې نه منع شي. الا انی اوتیت القرآن ومثله معه. خبردار، ما ته قرآن عظیم الشان راکړی شوی دی. دې ته وحي جلي وایي او د قرآن غوندې نور هم شته چې هغې ته وحي خفي وایي. هغه احادیث دي د نبي علیه السلام، صحیح حدیث. په احادیثو کې ورونو موضوعي ضعیفه احادیث شته. ډېرو دروغجنو، ډېرو شاعرانو، ډېر وزاعین تېر شوي دي چې نبي علیه الصلاة والسلام باندې به یې دروغ ویل او د دروغو احادیثو ته منسوب کړي. هغه نه، صحیح احادیث چې په سند سره، صحیح سند سره نبي علیه السلام ته ورسېږي، بیا دا دین دی. هغه کې بې چلو چرانو شته. سورة اعراف کې رب العالمین فرمایي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تاسو تابعداري وکړئ د هغه څه چې تاسو ته د رب د طرف نه نازلېږي، د وحي تابعدار شئ. ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تاسو تابعداري مه کوئ د الله نه علاوه د نورو دوستانو نه، د الله او د رسول تابعداري وکړئ. قلیلا ما تذکرون. لږ هم پند نه اخلي، یا لږ د هغه خلک چې هغه پند اخلي، حقیقي معنی باندې پوهېدل دا ډېر کم خلک دي. اهل حق همیشه کوي.
منکم ای ایمان والاو تاسو اطاعت د الله وکئ د الله د رسول وکئ او هغه امیران چې په تاسو باندې مقرر شي مسلمان حاکم مسلمان امیری د هغې خبره به ومنئ هغه ملک به شر و فساد نه پیدا کړي امن به نه خرابوي چې تر څو حاکم مسلمان کفر بواح نه کړي نو تاسې د خپلو امیرانو د مسلمان حاکم خبره ومنئ بیا وایي فإن تنازعتم فی شیء که چیرې ستاسو په یو مسله کې اختلاف پیدا شي هغه به تاسو کوم ځای کې ګورئ موږ په خپل قوم کې دوه کسان یو مختلف شو وایي موږ په دې باندې شرعي فیصله کوو موږ په خپل رسم و رواج کې ګورو شرعي فیصله موږ په خپل عادت او عرف کې ګورو موږ په خپل د ملک آیین کې ګورو کله کتاب الله او سنت رسول الله کې به ګورو نه موږ به په قرآن کې ګورو موږ به په احادیثو کې ګورو نو فردوه الى الله واپس کې الله ته والرسول د الله رسول ته ان کنتم تؤمنون بالله که چېرې تاسو ایمان په الله او رسول لرئ ورونو دا خبرې اتفاقي دي د ټول امت اطاعت او اتباع به د الله او د رسول خبره به د الله او د رسول منو دا چا ویلي دي د الله او رسول الله وایي چې تاسو به وحی منئ موږ په دې مکلف یو دغه وحی خلفای راشدینو منلې ده صحابه کرامو منلې ده په دې باندې تللي دي عمل یې کړی دی د هغې درجې چې بلندې دي او جنتین دي وجه څه وه چې هغې وحی عمله قال الله قال رسول من بیا د هغې نه وروسته تبع تابعینو تابعینو تبع تابعینو ائمه کرامو محدثینو دې ټولو دا عقیده ده چې تاسې به یو شی چې ثابتېږي په قرآن و سنت به موږ ثابت چې قرآن و سنت کې نه هغه بې دین نه دی زما معزز ورونو زما مخې ته ډېر معزز خلک ناست دي د مختلفو علاقې د مختلفو منطقو د مختلفو علاقو او مختلف قومونه مشران عزتمن او معزز ورونه زما دلته ناست دي هر سړی خیرت لري وایي چې موږ اخرت له ورځو موږ سره حساب کتاب کوي تاسې ټول زمانه زیات ایماندار یاست زه ټیک د ګناهګار یم دنیا کې به داسې څوک نه چې ګناه ترې نه کړي خو زما دا ایمان او یقین دی زه په هغه ذات باندې قسم خورم چې هغې ټوله دنیا پیدا کړې ده زما دې په رب کائنات قسم وي چې زما د الله او د رسول سره زیاته مینه ده کوم کار چې الله او رسول وایي ویې کوي زه یې کوم چې الله او رسول وایي نه یې کوه نه یې که څوک رانه خفه کېږي او که څوک خوشحالېږي موږ وایو چې خپل رب خوشحاله موږ وایو چې د نبي علیه صلات وسلام په طریقو باندې لاړ شو قیامت ورځ کې تاسې زما ګریوان ته لاس اچوئ چې د یوې مسلې نه ته خبر یې او تا دې قوم خپلو پښتنو وروڼو ته نه ده بیان کړې زه به څه جواب وایم نن تاریخ پورې یو عالم درته بیان د هغې نه دی کړی هغه به لالچ نیولې مجبوره دی یا ناپوهه ده پته ورته نه لګي الحمدلله ما ته چې د کوم شي حق معلوم شي پته راته ولګېږي زه خپل وروڼو ته د هغې بیان کوم په دې خاطر چې قیامت کې مسؤلیت زما د غاړې نه لرې شي قیامت ورځ کې زما ګریوان ته لاس وانه چوئ چې د دې مسلې نه ته خبر وي او د خپل قوم نه دې پټه کړې وه دا دې ولې دا کار وکړه نو معزز ورونو سکرو جوالاتو ورونو په دې خاطر باندې چې څه موږ ته حق ښکاره شي تاسو ته د هغې بیان نو ما تاسو ته وویله چې زه د نبي علیه صلات وسلام سره د تاسو نه زیاته مینه محبت لرم نور به ایمان تاسو کې زیږي خو محبت د الله او رسول سره زما زیات دی زه دا دعوه
کوم کار چې الله او رسول کړی زه کوم کوم کار چې هغه نه کړی مونږ یې نه کوو کوشش هم دا خو یو مسله چې الله او رسول ته نه رسېدلې ثبوت نه قرآن او سنت کې بیا یې نه کوم خپل کوشش مې دا چې عمل کوم بیا دا جرأت هم نشم کولی چې ووایم چې دا دین دی ځکه دین به هغه چې کتاب او سنت کې راشي مونږ او تاسې پنځه وخته مانځه کې رب العالمین ته دا چغه وکړو اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ په نیغه لاره باندې روان پنځه وخته مانځه کې هر یو رکعات کې مونږ دا چغه مونږ دا دعا کوو چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ په صراط مستقیم باندې روان دا زمونږ څه ده دا زمونږ دعا ده پته نه لګي چې تاسې په مانځه کې دا ویوئ که نه مونږ خو یې ووایو زه خو یې ویم الحمدلله ټول یې ووایي نو زما معززو پښتنو وروڼو مونږ هر یو مؤمن مسلمان د پیړیو پیړیو نه زموږ پلرونو زموږ نیکونو دا دعا مانځه کې کړې ده چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته په صراط مستقیم باندې روان کړې یا الله مونږ هغه لارې ته هدایت راته وکړي چې هغې ته صراط مستقیم ویلی شي صراط مستقیم دا د الله او د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره ده کومه لاره باندې چې صحابه کرام روانو کومه لاره باندې چې خلفای راشدین روانو تابعین او تبع تابعین ائمه کرام زموږ استاد مخکني ټول مسلمانان په هغې باندې روانو دې ته ویلی شي صراط مستقیم صراط مستقیم خو دې روډ ته نه وي چې دې ځای نه د کویټ بازار پورې روډ تللی دی ما یو سړی دا وایي چې یاره ما د کویټ بازار ته چې کوم روډ تللی دی سیده لاره باندې ما روان کړي او که نه دا وایي چې د پېښور نه اسلام آباد ته روډ تللی دی یا الله ما د اسلام آباد په روډ باندې روان کړي یا الله د پېښور نه چې تورخم ته کوم روډ تللی دی یا الله په دې باندې مونږ روان کړي د پېښور نه مینګورې ته سوات باجوړ ته کوم روډونه تللي دي یا الله مونږ په دې باندې روان کړي او کنه هغه روډ چې کابل ته تللی دی یا د کابل نه فقیه او لوګر او خوست او فتیکا او کندهار او غزني ته تللی دی نو دا معنی ده چې یا الله مونږ دغه لارو باندې روان کړې دغه ته نه مراد هر سړی په دې پوهېږي چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ هغه لاره باندې روان کړي چې کومه لاره تا ته رسېدلې ستا لارې ستا د محمد رسول الله لارې یا الله د صحابه کرامو لارې یا الله د ائمه کرامو لارې یا الله الله چې تا په هغې باندې نعمت کړی مهرباني دې هغه خلکو باندې کړي په هغه باندې موږ روان کړې دغه ترې مراد نو صراط مستقیم چې شي ته ویلی شي قرآن او سنت نبي علیه الصلاة والسلام یو ځل یو خط کش لویه کرښه کش د دې خط نه ښي طرف ته دوه خطونه ویستل او چپ طرف ته دوه خطونه ویستل خطونه یې راغلل نو فرمایي چې دا سیده خط چې کوم تللی دی دا صراط مستقیم دی او کوم خطونه چې چپ طرف ته او ګس طرف ته دا ډېر خطونه تللي دي دا د شیطان لارې دي نو ځان ساتئ د شیطان د لارو نه شیطان لارو باندې لاړ نه شئ کوم چې صراط مستقیم دی هغه لاره چې صحابه کرام ورباندې تللي دي په هغه باندې ځئ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فرمائے رب کائنات دا زما لاره ده قرآن و سنت وحی جلی و وحی خفی کما لاره باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 30 کاله د نبوت کې رفتار کړو کما لاره باندې چې خلفای راشدین تلو کما لاره باندې چې صحابه کرام تللی دي تابعین تبع تابعین او خیر القرون ور باندې تللی دي نو الله وی دا زما لاره ده دې تابعداري وکړئ تاسو د ډېرو لارو نه ځان وساتئ
کوم راکړي یو لار ومنئ چې هغې ته طریق اسلام ویلی شي. الله دې موږ او تاسې صحیح لاره باندې روان کړي. الله دې موږ او تاسې په صراط مستقیم باندې روان کړي. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل تقریر وکړ، نصیحت یې وکړ. دا حدیث د عرباض بن ساریه رضی الله تعالی عنه روایت، صحیح حدیث. نبی علیہ السلام تقریر وکړ، واعظ او نصیحت یې وکړ. داسې نصیحت چې کوم مجلس ناست کوم صحابه موجود وو، د هغې ټولو د سترګو نه اوښکې روانې شوې، ټولو وژړل، زړونه یې نرم شو. چیرې داسې نصیحت مخکې نه وکړو. یو صحابي نبی علیہ السلام ته فرمایي الله پیغمبره نن د داسې نصیحت او وعظ مونږ ته وکړو، داسې ښکاري چې ستا د دنیا نه رحلت دی او کوچ کول والی. ما ته دا پته ولګېدل چې دنیا نه د رحلت دی او دنیا نه سفر کوي. نو مونږ ته وصیت راته وکړه. زمونږ او ستاسې د پښتنو دا عادت دی چې مشران وصیت کوي. داسې ده که نه؟ د چا پلار او نیکه چې وفات کېږي هغه خپلو بچو ته وصیت کوي. دا صحابي نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ته موږ ته وصیت وکړه، خپل امت ته وصیت وکړه، تا نه وروسته موږ په هغې باندې بیا عمل وکړو. نبی علیہ السلام ته وایي چې اوصیکم بتقوا الله، زما وصیت دا دی چې تاسو به د الله نه یېرېږئ. خشیت الهي باید تاسې زړه کې پیدا کړي. خوف او ترس دا به د الله. والسمع والطاعه، کوم امیر چې په تاسو باندې مقرر شي د هغې به تابعداري کوئ. اگر که یو حبشي غلام او بیا فرمایي ما نه وروسته به تاسې خپله زندګي تېروئ. په دنیا کې به تاسې ژوند تېروئ، مختلفو مسایلو کې به ستاسو بې اتفاقي راځي، اختلاف به پیدا کېږي، ستاسو خپل منځ کې متنازع فی مسایل به وي، مختلف فی مسایل به وي. دې مسایلو کې به څه کوئ؟ علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین. لازم دی په تاسو باندې دی وخت کې چې ستاسې د قومونو ستاسې د مسلمانانو اختلاف پیدا شي، زما سنت ته بیا راجع کوئ. که په سنت نبوي کې پیدا کړل دین د عمل پې کوئ، که نه وه بیا ورته نه ځان ساتئ. بیا خلفاء راشدینو هغه سنت پکې وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل وصیت کې ورنو امت ته فرمایي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. زمانه وروسته به تاسې خپله زندګي تېروئ، خو لیکن داسې اختلاف به ستاسو منځ کې پیدا کېږي، مختلف فی مسایل به راځي. قومونه دي خلک دي مسلمانان به په یو مسله کې اختلاف کوي، مختلف کېږي به. نو بیا به دې وخت کې تاسو څه کوئ؟ فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین. لازم یې په تاسو باندې زما سنت او سنت د خلفاء راشدینو. تمسکو بها، منګولې هغې باندې ولګوئ، وعضو علیها، منګولې پې ولګوئ، او د خپلو جامو کې کلک ونیسئ چې هغه دنه خلاص نه شي، هغې باندې عمل وکړئ. دغې ته دین ویلی شي. بیا ورته بل وصیت کوي چې ګوره کله ستاسو اختلاف پیدا شي او مسله را پیدا شي چې په دین کې نه، نو فإن كل محدثة بدعة، هر یو نوی شی چې څوک پیدا کوي
او قرآن سنت کې د هغې ثبوت نه هغه بدعت دی. وكل بدعة ضلالة، هر بدعت گمراهی ده. وكل ضلالة في النار، هر گمراهی هر گمراه هغه په جهنم کې وو چې الله دې موږ او تاسو ته ورنوځي. نو یو کار په دین کې پیدا کول چې د هغې ثبوت نه او دین ورته وي نو دا بدعت دې ته ویلی شي. دا څوک وایي؟ دا زما وینا نه ده، دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت دی. تېره جمعه کې بعضې ملګري ما نه خفه شوي دي، نو ما یو مسله کړې وه، هلته راته پړسېدل ما خدای دې خیر فکر کړي، خفه کېږم. د حق بیان مې درته کړی، باید ته خوشحاله شي چې تا ته یو مسله معلومه نه وو، نن درته پته ولګېدله. شکر وباسه، که نه بیا تپوس وکړه. یو څوک به کوي قرآن سنت کې به دلیل وي، ما له بیا راوړی چې استاد چې دا خو فلاني حدیث کې دا مسله شته، تا ویل عید میلاد نبي نشته دی، دا بدعت دی، په دې شپه باندې حفلونه او جلسې کول دا بدعت دی، دا خو فلاني حدیث کې راغلي، دا قرآن کې راغلي، دا بخاري کې، ترمذي کې، نسایي کې. ما له به حواله راوړی، کوم استاد چې کوي حواله دې ولیکي، زه ستاسې ورور تاسې سره کوم ښه په خوشحالۍ باندې. اول به زه کوم که ژوند د آینده کال کې اول عید میلاد نبي او په دې ځای به سټارټ کړم. والله العظیم چې ما ته پته ولګي زه بیا کوم، خو چې نه زه د خدای نه یېرېږم. بیا حق بیان به کوم، نو ستاسو خپل کار دی، منې کېنم. زه د دې نه به یېرېږم چې نبي علیه السلام وایي، فرمایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم، وإیاکم ومحدثات الامور، ځان وساتئ دا نوي کارونو نه په دین کې. ګوره دین کې به نوي کارونه د ځان نه پیدا کړي. څوک چې نوی کار په دین کې پیدا کوي دا ګمراهي ده، بې دیني ده، د دې مسیر جهنم دی. الله دې موږ او تاسې ټول د جهنم نه وساتي. د دغه مبتدعینو حشر نشر به څه دنیا کې خو تا ته وایي چې دا خو ګستاخي رسول دی. مړه زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د محبت اظهار کوم، نو دې کې د څه مسله ده چې زه عید میلاد نبي کوم او نبي علیه الصلاة والسلام سره د مینې اظهار او محبت کوم، نو دا څه خبره ده؟ ګستاخي رسول وایي چې مې کوه. ډېر افسوس، ډېر افسوس. دا مینه او محبت نه ده. مینه او محبت هغه مینه ده چې کوم الله او رسول ویلي ده، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. ووایه زما حبیبه که تاسو محبت کول غواړئ د رب کائنات سره، نو فاتبعوني، تاسې د نبي علیه الصلاة والسلام تابعداري وکړئ. آیا دا کار پیغمبر علیه السلام کړی دی؟ هغه پې عمل کړی دی؟ یا د هغه مخکې کوم صحابي د عید میلاد نبي منع وکړی؟ یا خلفای راشدینو کړی دی؟ یا ائمه کرامو؟ زموږ او ستاسې د دین امامانو چیرې چا کړی؟ نو ټیک ده، زه به ورته دین ووایم، هغې باندې به عمل کوم، بیا به محبت وي. او که چیرې هغه نه یې کړی او دې کې، نو بیا خو ګستاخ رسول څوک دی؟ دا مه کوه. لم تقولون ما لا تفعلون، دروغ وایه. دا د محبت خو دې ته وایي چې ته د الله او د رسول سنت باندې عمل وکړې، د الله وینا عملي کړي، د نبي علیه السلام سنت عملي کړي. محبت خدا ده چې پیغمبر کوم کار کوي ویښي، چې نه یې کړی نه یې کوه، دې ته وایي محبت. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. ندي مناسب مؤمن سړی، مؤمن مسلمان دپاره، مؤمنې ښځې دپاره چې الله او رسول یې څه باندې امر وکړي چې هغې خپل اختیار پکې کوي، چې نه خو داسې دی او دغسې بیا به چون چرانه کوي چې الله او رسول وایي وي که بیا به کوو. قرآن آیت کې راغلی، حدیث کې راغلی، بیا به چون چرانې بیا به په سرو سترګو باندې زما یو به یې خاندي بل به یې جاړي، بیا به دا کار کوي، بیا به زه کوم، ځکه هغه په قرآن سنت کې ثبوت لري. ما اهل حدیث دار نشناسم، ما اهل حدیث دار نشناسم، در دین نبی چونو چرا نشناسم.
سنت باندې عمل کوم د نبی اسلام ټول حدیث باندې عمل کوم د نبی اسلام په دین کې دا په حدیث کې چونو چې راز نه پیژان ما باندې عمل کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي حدیث کې راغلي در دین نبی چونو چې را نشناسم د پیغمبر علیه السلام په دین کې چونو چې را بیا نه پیژان ما څه چې پیغمبر ویلي باندې عمل نو موږ یې کوو الحمدلله چې نه به نه کوو بیا بل مسلمان ته وایي چې دا ګناه ده مې کوه ځان ته نه اوسه نور دا یو حدیث بیان حوض کوثر زموږ استاد ایمان دی چې دا شته او دا د نبی علیه السلام خصوصیت دی الله دې موږ او تاسې د حوض کوثر اوبو څښلو باندې مشرف کړي د دې حوض کوثر ثبوت دا کوم ځای کې راغلی و دا یو اخبار کې لیکلي یو جریدې کې راغلي دي اخبار کې دا یو شاعر ویلي چې دا د حوض کوثر دی ورونو د حوض کوثر باره کې رب کائنات دو اسمانونو برنه وحی را لیږي نبی علیه الصلاة والسلام ناست دی او سر یې ټیټ کړو بې سر اوچت کړو ویې خاندلې صحابه ترې نه تپوس کوي چې جناب محمد رسول الله اے د الله رسوله ولې خاندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما ته لقد انزلت علی آنفا ما باندې اوس سورت نازل شو نو فقرأ ما توسيو سورة نازل شو او بسم الله الرحمن الرحيم ويل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نبي عليه السلام وخاندل وویل چې ما باندې وسیو سورة نازل شو هغه دا دی چې رب کائنات فرمایي چې موږ تا ته کوثر درکړی دی خیر کثیر هم درته درکړی دی حوض کوثر موږ تا ته درکړو پیغمبر علیه السلام نو فصل لربک چې کله رب العالمین تا باندې احسان وکړو نو فصل لربک اوس منځ کوه د الله شکر ادا کوه عبادت کوه وانحر قرباني کوه ان شانئک هو الابتر ستا دشمن به هلاکېږي تباه کېږي به مخفه کېږي حوض کوثر الله ورکړی دا قرآن سورت نازل سورت کوثر دا دین دی زموږ ایمان دی الله زموږ استاد نصیب پکې نبی علیہ السلام په دې حوض باندې ولاړې خلکو له اوبه ورکړي نو فرمایي حدیث کې چې آنیته عدد نجوم السماء دونه زیات لوښي په حوض کوثر باندې دي د اسمان چې څومره ستوري دي دغه زیات لوښي به وي دا امت محمدي به راځي او د هغې نه به ځي خلک به راځي او دا اوبه به څښي وایي چا چې حوض کوثر اوبه وڅښلې بیا به د هغې نه وروسته هغه تږی نه شي د تندې علاج څه شی دی ابدي علاج حوض کوثر اوبه څښل الله زموږ او د دې حاضر مجلس مسلمانانو ټولو نصیب پکې وکړي نو زما معزز ورونو نبي علیه الصلاة والسلام په ولاړې دغه ځای باندې فرشتې به اخوا څه کسان وګرځي هغې به راروانې حوض کوثر اوبه وڅښي په هغه طرف باندې به راروانې فرشتې به ولاړې څه کسان به اخوا ایثار کوي به تاسو مو ورځئ نبي علیه السلام چې وګوري هغه به اواز کوي اعلان به کوي اوصحابي اوصحابي دا خو زما ملګري دي راپرېږدئ چې حوض کوثر اوبه وڅښي بل روایت کې راځي فرمایي چې انه من امتي دا زما امتي دی راپرېږدئ چې راشي حوض کوثر اوبه به وڅښي فرشتې به ورته جواب کوي چې انک لا تدري ما احدثوا بعدک تا ته پته نشته د تا نه وروسته ستا په دین کې دي خلکو ګوتې وهلې وي بدعت یې پیدا کړی و دا خو په سپینه جامه کې ګناه کوله داسې ګناه یو سړی دی زنا کوي یو سړی دی شراب څښي دروغ وایي دا جدا ګناه ده خو لیکن داسې جرأت کول چې یو کار د الله او رسول په دین کې نه یو سړی پیدا کوي ورنو دا ډېر عظیم جرم دی دا سړی به محروم وي د دغه حوض کوثر د اوبو نه الله دې موږ او تاسې دې حال نه وساتي بیا نه نو فرشتې به وایي چې او پیغمبره دا خو ستا امتي خو نه دی که دا به دروغجن محبت ناری په دنیا کې وحي دا کله ستا امتي دی دا نه دی دی خو بدعت کوي ستا په دین کې نو ځان یې خبرې منډلې ځان یې کار یې کوو دین ورته ویله قوم یې دوکه کوو خلک یې دوکه کړي وو نو نبي علیه السلام وایي سحقا سحقا یا الله تباه و برباد الله رسول ذلیل کړي الله هلاک کړي
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أذل الكفر والكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله كم خلق جراب لدي الله دارتو استقبل رمان روانك الله غدا وجه ملكم مانزك اهدنا الصراط المستقيم. يا الله ملك صراط المستقيم روانك. يا الله كما لا رجل تاتر سيدي يا الله مباهي باند روانك. الله زمن گناهونه معاف کی. یا الله د چا بیماری روک. یا الله شرعي حاجتونه پوره کی. الله کوم خلق قرضداري الله د قرضونو خلاص کی. الله د سر مال امن ورک. الله دې وجې دیندار متدین کی. الله دې د سر مال او د بچو حافظ و ناصر شي. الله گناهونه معاف کی. یا الله بحساب بكتاب جنة النباس. الله مولى جنة راكي. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس مثوانا ومثوى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أهلك اليهود والنصارى الظالمين المعتدين على المسلمين يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا قهار. اللهم اهلكهم. اللهم لا تبق منهم أحدا. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صووا صفوفكم رحمكم